السلام علیکم ورحمت الله. د کاکړ نیکه لمسیانو خدای مو راوله جوړ په خیر څنګه یاست؟ خیرت جوړ یاست په خیر یاست؟ خدای مو سلامت لره، خدای مو غم راکړو. ما هغه بل اوس د چکلا خان سره کول وکړي د ویډیو ګروپ ته راپورته کړی و، په هغه کې نچیزه بحث و چې په اورېدلو م نه ارزېدی د قومو په اړه. خو زه لږ چې فکر کوم دا د قومو شجرې نه دي اورېدلي، نو ده ته ډېر جالبه و. نو بیا ما کول سره وکړې منظم خیر انشاءالله د دغه باره کې تاسو ته بیا معلومات درکړم. نو نن غواړم چې په دغه باره کې دا چې ګلا خان سره چې مې کول کړی په دا باره کې تاسو ته د قومو په اړه څه معلومات درکړم. دوستانو، د پښتنو قومونه چې زموږ ټول مورث اعلی یا مشر د قیس او د رشید په نامه یادېږي. دغه اوسني پښتانه چې موږ خبرې کوو یا په دغه لر و بر کې پېژنو، دا ټول د ده په اولاده کې دي. نو د قیس او د رشید څلور زامن وو چې سربڼ و، بیټ نیکه و او غرغښت و، بل د کرلاني و، کرلان په نامه و چې کرلاني قبایل ورته وایي. زه بار یو تاسو ته جلا جلا تشریح کړم. اول سربڼ. د سربڼ د قیس او د رشید زوی و، شرجون د سربڼ زوی و، ترین بیا د شرجون زوی دی. د قیس د سربڼ دوه زامنو، یو شرجون و یو خرشبون و. دا د شرجون په اولاده کې ترین، شیرانه او میانه دي، او د خرشبون په اولاده کې بیا نور دغه میانه او بړیڅ او رومړ دي. دا د شرجون زامن دي. موږ به نور ګر پرېږدو چې نور څوک چې یوازې به د ترین اولاده راواخو. د ترین زوی ابدال و. د ابدال بیا د په اصطلاح که درته ووایم چې د ټولو پښتنو پلار ترین دی، یعنې هغه دی چې دا ځینې خلک وایي مقصد د ځیرکو د پنجپای پلار ترین او ابدال دي، د دې څخه پیدا شوي دي. ترین بیا دوه زامن د تور سپین په نامه درلودل، یو ابدال و، یو تور یو سپین. او ځینې وایي تور ترین، ځینې وایي سپین ترین دي، داسې کله په دې کې ویل کېږي. موږ به د ابدال اولاده پسې راواخلو. د ابدال اولاده چې وه، د ابدال په اولاده کې چې د ابدال په اولاده کې چې بیا عیسی دی، ماکو دی، علي دی، دوزی دی. بیا موږ دغه پسې راواخلو، د یوازې د پنجپای او د زیرک پر دغه باندې موږ رغېږو چې دا څوک دي. ملګرو دوستانو، د زیرک په اولاده کې دا یو ډله دا ده چې د پنجپای په نامه یادېږي، د پنجپای په نوم. یو د دراني په نوم یادېږي. اصلا د درانۍ خپله قوم نه دی، یعنې درانۍ هېڅ قوم نه دی. درانۍ یو لقب دی چې احمدشاه بابا د خپلې پښې ته کله چې د هندوستان څخه پرله پسې فتوحات راوړله، بیا د خپلې پښې ته د دور لقب ورکوي، یا دوران لقب یې ورکوي، چې په هغه کې یوازې دغه د احمدشاه بابا دغه درې دغه شامل دي، چې یو پوپلزی دی، بارکزی دی، الکوزی دی، یعنې دغو ته یې ورکوي، د دوران لقب یې دې ته ورکوي. هغه د ده نور وروڼه چې وه چې پنجپای په نامه وه، هغه پنځه وروڼه هم دي. اصلا د پنجپای په دې نه بولي چې د دوی پلار پنجپای و، یا دوی پنځه پښې وې. اصلا دوی د پلار نوم پنجپای و، یعنې د پنجپای اولاده ده. دغه د زیرک اولاده وه، د پنجپای اولاده وه. دا دواړه سره وروڼه وه، زیرک او پنجپای سره وروڼه وه. پخوا تر دغه وخته چې د احمدشاه بابا خپلې پښې ته د دوران لقب نه ورکوي، دوی په یوه نوم یادېدل، یعنې یو خلک وه چې په هغه پنجپای کې بیا علیزی دی، نورزی دی، اسحاقزی دی، ماکو دی، خوګاړی دی. دا د پنجپای اولاده ده. د دوی پلار نوم پنجپای و. نو دا د دوی هغه تسمیه دغه شوله، د ذکر شوله. نو په دغه وخت کې چې احمدشاه بابا د خپل پښې ته د دوران لقب ورکوي، تر هغه وروسته دغه څو پښې د دراني په نامه ما ستاسې عام خلک یادوي. نو د دې څخه اولاد، دراني څخه نه اولاد شوي دي، نه دراني د بل چا څخه پیدا شوي دي. صرف یو القاب دی چې احمدشاه بابا د خپلې پښې ته ورکوي، دغه درو قبیلو ته ورکوي. دا خو د دراني او د پنجپای او د زیرک کیسه شوله، چې داسې خلص پرې درته وکړم چې ډېره لنډه وي. که په دغه کې بیا چا سوال درلودی، بیا کولی شي چې زما څه پوښتنه وکړي چې بیا زه هغه معلومات درکړم. بل دا د غلجي تسمیه ده چې دغه پر غلجي باندې خلک وایي غلجي څوک دی، ولې د غلجي خبره پر راغلې ده. دوی په خپل مابینځ کې اوس دوی ډېر دغه لري، څوک یې غلجي بولي، څوک یې غرزی بولي، څوک یې څنګه بولي، هر یو د دوی خپله معنا ځینې کاږي. څرنګه چې دغه کتاب ما په لاس کې دی،
حیات افغاني او خورشید جهان د پښتانه تاریخ په رڼا کې په دا درو کې ما لیکلي دي، ما ویلي دي، په هغو کې په دا وجه راغلې ده چې غلجی خپله د شاه حسین غوري زوی دی. شاه حسین غوري څوک و؟ څنګه د غلجي کور ته راغلی؟ څنګه هلته په غلجي مسما سو؟ بیټ نیکه چې د قیس عبدالرشید دوهم زوی دی، بیټ نیکه. د بیټ نیکه کهول په دا ملګرو دا یو شی به تاسو ته ذکر کړم چې په دغه وخت کې د قبیلو ټولو پر یوه ځای باندې مینې کولې، پر یوه ځای باندې کوچېدل، پر یوه ځای باندې دوی خپل هغه هر څه چې وه په یو قسم کې اوسېدل، یو ځای وبارېدل. ولې هغه وخت قبیلې لږ وې. مثلا د بیټ نیکه کورنۍ ټوله 100 کوره وه، نو بیا به یو ځای سره ګرځېدل، یو ځای وبارېدله. بیټ نیکه د دوی مشر و، هر څه چې په بیټ نیکه ویل دی بیا په قول کوي. بیټ نیکه چې کله ډېر بزرګ سړی و، ډېر اولیا سړی و، د بیټ نیکه په کور کې یو مزدور اوسېدی، راغلی د مزدور په شکل د بیټ نیکه سره یو ځای سو. کله چې بیټ نیکه د مزدور ولیدی، دا ډېر یو هوښیار فهمیده بچه‌زاده هلک و، نو دا د کور کې مزدور نیولی و، حتی درجې اندازې ورسېدی چې په ټول کور کې د خپل کور اختیارات یې مزدور ته ورکړي، ولې هغه ډېر هوښیار هلک و. نو په دغه وخت کې د بیټ نیکه یو لور وه، د بیبي متو په نامه وه، چې د په کور کې اوسېږي. دې په پټه د بیبي متو سره یارانه جوړه کړې ده. کله چې د دې یارانه هغه مال ته رسېږي چې د بیبي متو نس پړسېږي یا نور مشکلات ورته پیدا کېږي، مور یې په خبره شي، نو بیا مور ورته وایي چې لورې دا څه در سوي دي، دا په تا څه وسول، څه کار دې کړی؟ بیا دا ورته وایي چې دغه خپل د مزدور سره چې دا زموږ ستاسې مزدور دی، د دغه سره ما خوښ دی، نو زما د ده سره یارانه ده، تاسې پلار ته ووایه چې ما ورکړي ده ته. نو بیا هغه خپل پلار خبروي. پلار چې خبر شي چې بیا کله بیټ نیکه خبرېږي، بیټ نیکه بیا د مزدور راغواړي، هغه څه پوښتنه کوي چې هلکه تر اوسه زموږ په کور کې اوسېدلی، ما په تا ډېر اعتبار کړی و، تا داسې نمک حرامي وکړل، نور به نو زه ستا سره بیا ګورم، ته به اوس ځان ماته معرفي کوې چې ته څوک یې، د کوم ځای یې، کوم ذاته انسان یې زما په کور کې چې داسې چمه کوي. نو بیا هغه ورته وایي، رښتیا ورته وایي، بیا ورته وایي چې زه د غور د شهزادګانو څخه یم، او مشکلات ورته وایي چې په دغه وجه د وطنه راپېراره سوی یم، دلته راغلی یم. کله چې بیا بیټ نیکه دا خبرې اوري چې دا د غور د شهزادګانو څخه دی، نو بیټ نیکه بېرته خوشحاله کېږي، که خدای وکړه دغسې ونه، بیا ډېره ښه خبره ده. نو بیا درته وایي دی د هغو نظربنده ساتي، وایي زه ستا په باره کې معلومات کوم تر څو چې ستا معلومات ما ته را رسېږي، که ته رښتیا د غور د شهزادګانو وې نو خو هغه دی بیبي متو ستا ده، او که نه وې نو بیا به نو زه ستا سره حساب کوم چې تا ولې داسې نمک حرامي وکړه. نو په دغه وخت کې د کاغ دوړ په نامه، کاغ دوړ یو نوم دی، دې ته وایي چې ته ولاړ شه غور ته، د معلومات وکړه چې دا سړی څوک دی، د کومه ځایه راغلی دی، څه شي کوي، څنګه دلته راپېراره سوی دی. کاغ دوړ ځي غور ته، هغه چې د هر څو ورځو مزل و در غوره پورې ځان رسوي، د غور شهزادګانو د غور په غور کې د پوښتنه کوي، نوم یې اخلي، نو دی خو شهزاده دی، ټول دنیا ټول غور یې پېژني، د ده ټوله سلسله ور معلومه ده، لکه څنګه چې ده ویلي وه دی په هغسې شهزادګانو کې و، دا چې په دغه نیت راغلی و، دلته ځان یې نیام کړی و یا پټ کړی و، نو برقرار د ده معلومات ورته کېږي. ډېره د لوړې کورنۍ سړی دا شاه حسین غوري، نو بره بیا راولاړېږي، بېرته راځي، د ده معلومات ټولوي، لیکي یې راوړي یې بیټ نیکه ته. تر هغه در مخه چې دی بیټ نیکه ته دا ګزارش ورکړي یا دا راپور ورکړي، نو راځي خپله دغه ته د شاه حسین ته، شاه حسین ته وایي ستا معلومات خو ما وکړل. هغه وایي څنګه اوس ما رښتیا ویلي وه؟ دی وایي زه ستا شیان په یوه شرط هغسې خپروم چې ته زما شرط ومنې. هغه وایي شرط یې راته ووایه چې شرط یې دې منم یې. دی ورته وایي زما یو لور ده د محي په نامه، دغه به هم ته په نکاح کوې، یعنې دی دومره د لوړې کورنۍ چې د کاغ دوړ هم خپله لور د ده په نامه باندې ورکړي، چې وایي ته د محي په نامه د زما لور هم په نکاح کړه، باره به نو زه ستا شرط وکړم. خو دی هغه شرط هم قبول کړي. نو بیا شاه حسین بیا د شاه حسین غوري د ده اسناد د غور د شهزادګانو څخه دی، هغه بیا قرار راوړي، بیټ نیکه ته ووایي چې دا رښتیا د غور د شهزادګانو څخه و، دغه اصلي کورنۍ و، دغسې و دغسې و، دا کیسه ټوله ورته وکړي. نو چې کیسه ورته وکړي، بیا بیټ نیکه خوشحاله شي، د دوی دوه نکاح ور وتړي. په دغه وخت کې چې دغه دوی دوه نکاح ورتړي، د غلجیو څو عمر بعد پیدا کېږي، داسې لنډ پیدا کېږي. نو بیا پر دغه باندې په دغه خاطر په ده باندې د غلزي نوم یا د غلجي نوم یږدي، چې دی په اصطلاح هغه وخت د نکاح نه وه کړې، یعنې دغه په نس سوی
پیدا نو بیا دغه وخت سوچ د نکاح سره کړی دی پیدایش په دغه وخت کې کېږي دا د غلجي بیا خپل زامن ټول تاسو معلوم دي چې ترک دی او توخ دی او تک دی پنځه زامن د غلجي بیا ډېر نور تفصیل غواړي او د بلې معنی څخه چې د غلجي ته ورکړله دا بله ښځه دا د یوازې اولاده چې د غلجي په نامه یادېږي دا یوازې د دغه یوه هلک اولاده ده یعنې د شاه حسین اولاد دی چې د غلجي یې بولي د دغسې بیا د ترکې دا پیدا شوي چې ډېر غټ غټ شاخونه لري تاسو ته معلومېږي تر سلیمان خېله پورې په دغه وخت کې بیا د دا بلې ښځې څخه بیا الله پاک دوه اولادونه د هغه څخه ورکړي د تاړۍ و نیازۍ هغه بیا هم د شاه حسین د بلې معنی دي هغو ته غلجۍ نه ویل کېږي هغه خپل په نامه دي یعنې هغه د نیازۍ و د دفتاړۍ په نامه دي هغه غلجي نه دي یعنې سې د ورونه یې دي خو دا خیر خپل اولاد لري زما اولاد زما په نامه یادېږي ستا اولاد ستا په نامه یادېږي نو دغه لنډ معلوماتو که بیا چا غوښتله زه به نور معلومات هم ورکړم دغه دا بل ځای د کرلان په نامه چې دی څلورم ځای دا کرلاني قبایل چې بولي دا تقریبا ټول پر ډیورن پر دواړو غاړو باندې پراته دي ډېر د ډیورن پر هغه غاړه دي لږ پر دې غاړه دي د کاکړ څخه لوړ یعنې د کاکړستان څخه لوړ د ژوب څخه لوړ بیا نو دا دوی پراته دي در چتراله پورې پراته دي دا دې خواته بیا در پکتیکا څخه لوړ یعنې بیا دوی پراته دي در غزني لوړ په پکتیکا کې هم شته بیا دوی پراته دي زه دې غاړه پر در چترال او در کونړ او در دې ځای پورې پراته دي چې په هغه کې ځینې مشهوره قبیلې لکه مروت دي مسعود دي وزیر دي ګنډاپور دي ګنډاپور تر ټولو غټه قبیله ده په دې کې دغه څو قبیلې دي دغه چې د کرلان د اولادې څخه دي دا ټول پر سرحد پراته دي او تقریبا د سرحد پر هغه غاړه ډېر دي سرحد خو نه دي ورته ویلی دغه ډیورن کرښ چې هغه ډېره پر هغه غاړه پراته دي لږ یې زموږ خواته دي دا څلور نومونه یې مشهوره ما در واخیستل په دې کې بیا ډېر نور هم دي هغه هم دغسې دي بیخي ډېر کیسه ده د غونې اولادونه دي بل د غرغښت د اولادې څخه د غرغښت اولادې څخه غرغښت بل ځای یعنې دا درې اولادونه مې تشریح کړل څلورم ځای اصلا درېیم ځای غرغښت دی څلورم کرلان دی د غرغښت بیا خپله درې زامن دي په درو زامنو کې یو ځای دانی دی د دانې څخه بیا کاکړ پیدا شوی دی د دانی دی مندو دی او کاکړ دی په هغو کې یو دوه زامن راوړي دي یو درې زامن راوړي دي کاکړ څلېرویشت زامن په اول وار راوړي دي د کاکړ قبیله چې ده د خورشیدجان هم وایي دغه تاریخ آیات افغاني دا زما په لاس کې دی اوس مخته مې پروت دی په دې کې هم وایي چې دا د کاکړ قبیله چې دا نور وروڼه دي هغه هم ټول وایي موږ کاکړان یو او وروڼه یې اصلا خو نه داسې کاکړان کېدلی یعنې ده د غرغښت قبیله ټوله ځان ته منسوبه کړې ده چې شی ډېر کړی دی نو د غرغښت قبیله پر ټولو پښتنو کې تر ټولو غټه قبیله ده یعنې ډېره غټه قبیله ده د کاکړ قبیله نو کاکړ وایي دا خپل د غرغښت قبیله ټوله ځان ته منسوبه کړې ده او هغه نور هم وایي لکه مندوخیل و څوک مدریات کړي چې هغه هم وایي موږ کاکړان یو هغه هم خپل ځان د کاکړان څخه نه باسي په دې خاطر چې دوی ډېر دي دغه دي ګرچې هغه نو اکا دی مندو زموږ اکا دی مندوخیل زموږ اکاګان دي خو کاکړان نه دي اکاګان مو دي نو وایي دغه د کاکړ قبیله ټوله غرغښت ځان ته قبیله کړې ده په دې حساب که موږ وګورو دا پښتانه څلور وروڼه کو غټ وروڼه چې په هغوی کې سربند دی بیټ نیکه دی غرغښت دی او کرلان دی که دا موږ وګورو که د پښتانه اتیا میلیونه سي په دې کې د اتیا میلیونه خو ډېر دي اته یو سل پنځه ویشت یو سل دېرش میلیونه اوس وایي اټکل کوي چې تر دغه لا هم ډېر دي که دا موږ دغونې وبولو نو په دې کې پنځم نفر کاکړ دی که موږ دغه پښتانه سل میلیونه وبولو پنځم نفر کاکړ دی چې په کې شل میلیونه کاکړان راځي دا سپکې دغه معلوماتو ډېر کوچنۍ معلوماتو ډېر لږ معلوماتو که بیا چا غوښته چې نه کوي تفصیل ورکړي بیا پوښتنه وکړل بیا به زه هغه باره کې تفصیل ورکړم حاجي محمد صدیق خان پوښتنه کړې ده وایي تمنۍ څنګه کاکړ دی حاجي محمد صدیق خانه دغه الفاظ چې درته وایم دا د کاک نیکه پر قبر باندې هم نوشته دي دی خپل نیکه غرغښت علیه رحمه په خوب ویني یعنې کاکړ خپل نیکه په خوب ویني په خوب کې نیکه ورته وایي چې زما په اولاده کې ته تر ټولو ښه اولاد یې او زه په تا باندې ډېر فخر کوم ته دونې ښه سړی ته ولاړ شه د خدای په لاره کې جهاد وکړه نو کله چې وایي دی راکښېني د خوبه څه نه بیا دی را روانېږي د ژوب څخه را روانېږي مخ پر غور باندې په دغه وخت کې په غور کې وایي یو ډېر ښه باچا یي چې هغه ډېر ښه د
د په نیز د الله پر رسول پاک پر رسول په لار باندې برابر وي، نو دوی به د دې باچا سره د دې جهاد شروع کړي، دغه په اصطلاح عسکر سي، دغه جهادي مشر. نو په دغه وخت چې دی د ده ښه والی دغه خلک ویني، ډېر یې پرېزناکه او عالم سړی، نو بره وایي یو سړی خپله لور ورکړي، لور چې ورکړي د دغه لور څخه الله پاک یو اولاد ورکړي، هغه باندې نوم تمن کښېږدي. تمنیان ټول اوس په غور کې مشته دي، یعنې اصلي پایګاه د دې غور دی، یعنې ژوب نه دی. د کاکړ نیکه په اولاده کې یوازینی تمن دی چې د ده اولاد ټوله په غور کې دی. اوس نو کوچېدلي دي د څلورو ولایتو کې شته، حتی په کندهار کې هم ځینې شته، په هرات او بادغیس او په فراه او حتی په نیمروز کې ډېر دي، حتی په هلمند کې هم شته، په هلمند هم کوچېدلي دي. نو دغه تمن چې دی، تمن د کاک نیکه زوی دی، او په خورشید جان کې داسې راوړي دي چې کاکړان هم دی خپل ورور بولي او دی هم خپل ځان کاکړ بولي، یعنې دی هم خپل وایي چې زه کاکړ یم او کاکړان یې خپل ورور بولي. دغه تورې چې ما درته وویل د ده پر قبر باندې نوشته دي چې دی په خوب کې راغلی دلته د جهاد دپاره. نو بیا هلته کله دی په شهادت رسېږي، دی چې کله په شهادت ورسېدی ورې په غور کې بیا پر لوړه غونډۍ باندې د ده زیارت و قبر و. تقریبا 350-400 کاله یا 300 کاله وروسته بیا په هرات کې د غوریانو سلسله بیا شروع کېږي. بیا سلطان غیاث الدین غوري د هرات مسجد جامع جوړوي. هغه چې د هرات مسجد جامع جوړوي، نو د مسجد جامع دغه ډېر دغه یې نه درېږي، د ستونونه یې نه درېږي، دا ډېر غټ غټ دغه سته. یعنې که تاسې د هرات مسجد جامع ته ورسئ، 10 نفره په یوه صف کې په یوه دالان کې پر بره ځایېږي. دا ګر شیشکان دي، پخواني شیشکان دي، یعنې دا به څومره بر یې چې د 10 نفره په بره پکښې ځایېږي. حتمن فکر کوم 15 متره 14 متره د شیشکانو بر دی، جګوالی هم تقریبا 13 متره کم نه دي. نو دا وایي نه درېدله، نو داسې په سلهاوو شیشکان لري دغه رقم. نو بره وایي دغه ورته وویل، د مرشد ته وویل چې دا زه څه وکړم؟ هغه ولته ولاړ شه، په غور کې د کاکړ علیه رحمه تابوت په پلانکې غونډۍ ښخ دی، دغه راوړل چې ښخ کړه په د مسجد جامع کې بره به د په برکت د مسجد جامع ودرېږي. نو هغه وایي چې بیا دی نفر استی، په هغه وخت کې د فوج خلک استی د ده تابوت د دغه څخه راوړي، د غور څخه. دا که په میاشت رسېږي د غور لار تاسې معلومه ده، اوس موټر په 2 ورځې 3 ورځې رسېږي، ولې لارې خامم ده. تابوت چې راوړي بیا نو دا د میراب بغل ته ښخوي. اوس هم که هلته څوک دا د جدی لیلامي ورته وایي، په اصطلاح د غرب خواته، د غرب خواته دلته خو میراب دی. دا میراب د اصلي لار خو د زیارت د دننه خوا څه ده، د باندې خوا پنجره ور اچولې ده، پخوا ایله وه، نو اوس یې پنجره ور اچولې ده، خلک ورځي دبایي ورته کوي د کاکړ رحمت الله علیه و زیارت ته او قبر ته. نو تمنی چې دی مطلق کاکړ دی، د کاک نیکه تر ټولو اخري کشرۍ زوی دی چې په غور کې پیدا سو. دغه پوښتنه کړې ده، امیر خان پوښتنه کړې ده، امیر خانه د کاک نیکه څلور زامن دي، هغه څلور سره تا لیدلي دي، خو تاسو بیا خامخا ولې دا ډېر په دغه تاو بالا کېږي، په هغو کې سنځار نشته د کاک نیکه په اولادو کې. دا څلور زامن د کاک نیکه دي چې هغه ډېر بیخي ډېر نومونه یې دي، د ګرد بېلته یادول هم نه کېږي، خو بیا هغه عکس واخلم، عکس بیا تاسې در پورته کړم، په دا ګروپ ته ووینئ. او پاتې شو سنځار نیکه چې دی، سنځار نیکه ډېر روایت چې د هغه په مورد کې څوک وایي سنځار نیکه د کاک نیکه خاص مورد و، څوک وایي چې دی د سنځار نیکه لمسی و، یعنې د ده پلار چې مړ سو په دغه څلورو زامنو کې د یوه زوی و. د ده پلار چې مړ سو نو بیا سنځار نیکه پالنه و، روزنه و، د دغه ټوالی ټوله کاکړ نیکه وکړي. په زیات ګمان سره کېدای شي چې کاکړ سنځار نیکه د کاک نیکه لمسی وي یا خاص مورد وي. مګر ما یوه ورځ خپله هغه د کوټه کې چې د سنځار نیکه د اولادو پر د 12 قبرو باندې ناست دي، د په زیارت باندې ناست دي، هغه خو سره د کاکړۍ انکار سو چې دی کاکړ نه دي، سنځرخیل کاکړ نه دي. نو که هغه د ده خبره سوي وي نو بیا د مورد دی، یعنې د خاص مورد دی. زه خو هم کاکړان دي، ولې که سنځار نیکه موږ د کاکړ څخه منفي کړو، د کاکړ درېیمه برخه سنځر دی، یعنې که 3 ورونه دي دا یو ورور سنځر دی، یعنې تر درېیمه حصه. مثلا که کاکړان 60 میلیونه دي، په دې کې 7 میلیونه سنځر دی، یعنې ډېر دی، تر ټولو ډېر دی، 3 چا کم نه دی، ولې خو دی 12 پلاره دی خپله. نو په دې کې داسې روایتونه راغلي دي. دی چې و د سنځر نیکه د کاک نیکه خپله وایي چې زما په د 24 اولادو کې تر ټولو اهل صالح او بزرګ سنځر دی. سنځر ته د خپله برخه کله چې کاک نیکه وفات کېدی یا دعا ورته کول، تر ټولو ډېرې دعاوې به ده ته کولې، او د خپل کور د اولادو د ټولو قبیلې د خپلې قبیلې د کاکړ قبیلې تصرف یې سنځر نیکه ته ورکړی و په خپل ژوند کې.
یعنې سنځر نیکه په دغه څو روایت سره زه چې دا د کاک نیکه دونې محبت ته ګورم زه خیال مسۍ بولم، یعنې د کاک نیکه لمسی دی او زه یې بس ځوانې مرګ شوی دی، دا زه یې پاتې شوی دی، نو بیا په هغوی کې د سنځر نیکه دی ادر خاص مورد دغه هم راغلی دی. د کاک نیکه اولادونه چې دلته په دغه کتاب کې راغلي دي دا عکس یې ما واخیست، تاسو ته مې در واستوئ. خپله د کاکړ اولادونه سامخیل، یونس خیل، مسازی، ترغری، سرګړی، درپیخیل، جلال خیل، ختن خیل، مکران، انچزی، چرمی خیل، پیندار، څڼغوزی، زنغوزی، تبرک یا تپرک، شپراد، جدرام، کرکرانو، سیند، سوران، ازی، تیزی، یعقوبزی، تارڼ. نو دغه د کاک نیکه هغه څلېرویشت زامن دا چې ما یې نومونه تاسو ته واخیستله، شاید ستاسو د غونډې سر په خلاصوي په دا شجره کې هم راغلي دي، تاسو کولی شئ دا شجره مو ګورئ. نو بیا په نورو کې بیا لمسیان دي لاندې راغلي دي. دا دغه پوښتنه کړې وه د زامنو نومونه یې. د کاک نیکه اولادونه چې دلته په دا کتاب کې راغلي دي دا عکس یې ما واخیست، تاسو ته مې در واستوئ. خپله د کاکړ اولادونه سامخیل، یونس خیل، مسازی، ترغری، سرګړی، درپیخیل، جلال خیل، ختن خیل، مکران، انچزی، چرمی خیل، پیندار، څڼغوزی، زنغوزی، تبرک یا تپرک، شپراد، جدرام، کرکرانو، سیند، سوران، تازی، تیزی، یعقوبزی، تارڼ. نو دغه د کاک نیکه هغه څلېرویشت زامن دا چې ما یې نومونه تاسو ته واخیستله، نو شاید ستاسو د غونډې سر په خلاصوي په دا شجره کې هم راغلي دي، تاسو کولی شئ دا شجره مو ګورئ. نو بیا په نورو کې بیا لمسیان دي لاندې راغلي دي. دا دغه پوښتنه کړې وه د زامنو نومونه یې.